د یو وخت خبره ده په یو کلي کې یوه انجلۍ اوسېده. د دې انجلۍ مور او پلار په یو اکسیډنټ کې مړه شوي وو. نو له دې وجې نه دې جینۍ به په کلي کې خیرات ټولولو. نو یوه ورځ دغه جینۍ په دې لاره کې تېرېدونکي نه سوال وکړي: ماما ماله یو څو روپۍ راکړه، زه ډېره زیاته وږې شوې یم چې د خوراک بندوبست مې ځان نه وکړمه. چې وږې شوې یې نو زه څه وکړمه؟ یو خو زه ستاسو د سوالګرو نه ډېر تنګ راغلم چې هر ځای ځې سوال مو وي. ورکه شه له مخې نه، هسې نه چې د لاسه مې خوږ شی. دغه کس دغه خبرې وکړي خو بیرته له دغه ځای نه لاړ شي او دغه جینۍ بیا ځان ته یو ځای له کښېني او له ځان سره دغه خبرې کوي چې ای خدایه پاکه، دا دنیا خو ډېره زیاته ظلمه ده. دلته خو هېڅوک هېڅ چا ته نه ګوري. کاش چې نن مې مور او پلار ژوندي وی نو داسې به زما سره نه کېدی. بیا دا جینۍ ډېره زیاته خفه وي. بیا په سباله د دغو کلي ته یو سیټ راشي باباجي، زه ډېره زیاته وږې شوې یم، زما سره مدد وکړه. بچیه تا ته لوږه لګېدلې ده؟ ستا مور او پلار څه شولو؟ زما مور او پلار په یو اکسیډنټ کې وفات شوي دي. زه یوه یتیمه انجلۍ یم. ایا ته زما سره مدد کولی شې؟ زه د 2 ورځو نه نهاره یم. خو لورې ته چېرته اوسېږې؟ زما خپل کور نشته دی. زه په دې کلي کې ګرځم او خیرات ټولومه. سیټ چې دغه خبرې واوري نو ډېر زیات خفه شي او له ځان سره وایي: دا ماشومه خو ډېره زیاته پریشانه ده او نه یې په دې دنیا کې څوک شته دي. نو زه به داسې وکړم چې دا به زه له ځان سره بوځم او زما هم په دې دنیا کې څوک نشته دي. بیا دغه سیټ دې ماشومې ته ووایي: ای ماشومې، ته داسې چل وکړه چې ته زما سره زما کور ته لاړه شه. بیا سیټ دغه جینۍ خپل کور ته له ځان سره روانه کړي. په لار باندې دواړه مزل کوي تر څو خپل کور ته ورسیږي. بیا لږ ټایم پاس دغه ماشومه او دغه سیټ خپل کور ته ورسیږي. بیا دغه سیټ دغه ماشومې ته وایي: ای لورې، ته به نن نه پس له ما سره په دې کور کې اوسېږې، ځکه چې په دې کور کې له ما سره نور هېڅوک هم نشته دي. له نن نه وروسته ته زما لور یې او له نن نه وروسته به ته خپل سکول هم جاري ساتې. او باباجي، زه به له نن نه وروسته ستا سره په دغه کور کې اوسېږم. بیا دغه سیټ له ځان سره سوچ کوي او وایي: د دې جینۍ به څومره ډېر ارمانونه وي. پخوا به یې دغه ماشومانو هغه د لوبو سامانونه لیدلي وي او یا به یې د سکول ارمان کړی وي. نو انشاءالله نن نه بس به زه د دغې جینۍ ټول ارمانونه پوره کوم. ګرانو دوستانو، کله چې موږ دغسې سوال کوونکي خلک ګورو موږ باید پوره امداد ورسره وکړو، نه په د دې پر ځای چې امداد ورسره وکړو ویې رټو او د هغوی بېزتي وکړو. تر بیا د خدای پامان.